دا الله دومره احسانات او نعمتونه دي چې دا هغې حساب نه کیږي. نو په دې نعمتونو باندې د الله رب العزت د طرف نه یو اعلان دی چې ای زما بندگانو ما چې تاسو له کوم نعمتونه درکړي دي او په دې نعمتونو تاسو زما شکر ادا کړو، زما منله مو کړو چې او الله ما سره احسان کړی دی، نو الله وی زبا هغه نعمتونه دله نورم زیات کم، هغه نعمتونو کې به اضافه وکم. او که چرې تاسو د الله دا نعمتونه په دیم زما شکر ادا نه کو او زم په اونه پیژندم، نو الله وی ګوره یاد ساته ما سره د دینه بدتر عذابونه دي، بیا زما عذاب ډېر سخت دی. نو مونږ باندې زما عزتمندو چې الله کې مې احسانات کړي دي، نو مونږ په هر حال کې پکار ده چې د الله حمد ادا کو، د الله شکر ادا کو. یو ځل یو جمعات کې زه مصلی باندې ناست وم، یو تبلیغي ملګري خبره کوله، وی د یو کس چې کوم دی زوی مړ شو، نو ډېر زیات فریاد او ډېر چغې به ویلې. حقیقت دی چې د زوی مرګ دا لوی غم او لوی صدمه. نو یو کس ورته وی چې صبر وکړه، الله نه د صبر امید وساته، په دې مصیبت کې الله طرف ته رجوع وکړه، دا دومره چغې او فریاد مه کوه. نو هغې وی چې د دوی نه لوی غم به نور سي، د دې نه غټ غم به سي چې زما زوی وفات شو. وی لږ وخت پس الله ښې ګوره یاد ساته، الله سره د سختو نه سخت شته. د ده یو زوی دی هغه بار ملک یو، نو هغه راغی او راورسېد د شپې راغی، نو وی چې یاره اوس به څه خلک راپاڅومه او به داسې غلی غوندې په دیوال لاوړېدلی یا په څه طریقه باندې او ډایرکټ خپلې کوټې ته تللی دی. کوټه کې خپله بیبي وه، خپله ښځه وه، بدې خپله کوټه کې د خپلې بیبي سره ملاست چې ملاست دی، نو مشر ورور دی هغه سهار وختي چې پاڅېدلی دی د ورندار دی کوټې ته ورغلی چې کړکۍ به کولو وه، کتلي دي تیاره وه، ورندار سره خپل خاوند پروت دی. نو د پلار را پاسولی ورته وی چې زما د ورندار په کوټه کې خو مې ورندار سره بل سړی پروت دی، بس هغه ورته مشین راوایله بس ولي. اوس ګوره الله جل شانه په یو معمولي خبره باندې چې د دې نه لوی غم به نور زی زما زوی وفات شو، بده ولا مانځه مانلی و، سړی چې کوم دی نو کړکۍ کې ولا مشین ایښی دی، ډزې دی پورته کړی دی، سړی ویشته چې ویشته د پلار یې ویشته. بس چې کله ښځې راپاڅېده وایي دا خو مله له خاوند مړ کړ، دا خو مله له خاوند، نو بل زوی یې د خپله لاسه ویشته. چې کله دا اوري چې دا خو ما خپل زوی ویشته، مشین راواړو د هوش د وجې دغه نه خپل ځان یې ویشته. دې وجې نه زما عزتمندو الله وایي ما چې کوم نعمت درکړی دی په دې باندې شکر ادا کړه، او که ته ناشکري کې او ته دا وایې چېره ما له الله څه راکړي دي، نو الله بیا قرآن کې اعلان کوي چې ان عذابي لشدید، زما عذاب ګوره د دې نه هم زیات سخت دی. دې وجه قرآن پاک کې الله جل شانه د یو خاریه ذکر کړی دی، پوره خاریه، او د دغه خاریه په نوم باندې قرآن کې صورت راغلی دی، سورت سبا. دا د قرآن پاک یو صورت دی، د دغه سورت سبا متعلق فرمایي لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه. الله وی د شهر سبا ولو د دې په دې کورونو کې د دې په دې خاریه کې عبرت او نصیحت پروت دی. جنتان عن یمین و شمال، دا داسې علاقه ده چې د هر قسمه میوو باغونه به وپکې، عن یمین و شمال، که د لارې په هر اړخ بدلې نو ستا ښي اړخ ته به هم باغونه او ګس اړخ ته به هم باغونه. او الله ورته فرمایلي کلوا من رزق ربکم واشکروا له، کلوا من رزق ربکم، د خپل الله رزق خورئ، واشکروا له، او د الله شکر ادا کړئ. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه، جنتان عن یمین و شمال،
کلوا من رزق ربکم واشکروا له د الله رزق خورئ او د الله شکریا ادا کوئ بلدة طیبة څه ښایسته کلی خدای درکړی دی څه ښکلې ښاریه الله درکړې ده بلدة طیبة پاکیزه ښار دی ورب غفور او ستاسو رب ډیر زیات بخونکی او رحم کوونکی دی ورپسې الله جل شانه فرمایي وضرب الله مثلا قرية الله د بل کلي یو مثال ذکر کوي کانت آمنة چې دا کلی په امن دا په امن کې دا یاد ساتئ ګورئ دا خبره نن ذهن کې لږه کېنوي چې دا امن دا د الله یو عظیم نعمت دی نن الحمدلله مونږ په امن کې پراته یو مونږ په امن کې الحمدلله دشمنی نشته الحمدلله سنور یره نشته نو دا امن دا الله یو نعمت دی الله ټول مسلمانان له امن ورکړي نو الله یو کلی یو علاقه کانت آمنة مطمئنة فامن وا او په اطمینان کې وا یاتیها رزقها رغدا من کل مکان دا هر طرف نه بد الله رزق راتلو دا الله نعمتونه په دې باندې ورېدل څه چلو شو فکفرت بانعم الله اوی دا الله په نعمتونو ناشکری وکړه نو فاذاقها الله لباس الجوع والخوف الله دا وینا ناراض شو امن تی واغشت دا امن پزے والا یره ورکڑا دا دشمن یره والا ورکڑا فاذاقها الله لباس الجوع بل الله والا دولگی لباس ورکو ہمیشہ دا پارا با اوگیو دا ولی با اوگیو دا یره پی ولی رالا دوی دا اللہ دا نعمتنو ناشکری وکڑا نظم عیدت مندو اللہ موتعالی قرآن پاک کی دا مختلف علاقو دا مختلف کلو واقعات دی دا پارا ندی بیان کری جب بس اگوی ناشکری کری وا اگوی دا صدا ملو شوا اگوی دا اللہ شکر کرو اگوی دا نعمت ملو شو نا دا قرآن چی دا واقعات بیانی دی دا پارا چی اے دا محمد علیہ السلام امتیانو تاسو لهم ما بے شمار نعمتوں نظر کری دی دا اللہ دا نعمتوں قدر کوئے دا اللہ دا نعمتوں شکریہ ادا کوئے او رازا اللہ تا سجدو لگوا او اللہ تو یا اللہ تمام سب نعمتوں نظر کری دی زد دی نعمتوں قابل نعمہ تا چکم نعمتوں مارا کری اللہ نو چھتا اللہ تو یا اللہ دا ستا احسان دے ستا پردون دا ستا منن دا نو اللہ وی نعمت بدل نورم زیاد کر او کنتا آگا موسیٰ علیہ السلام پلا روان یو کس ہوتے موسیٰ علیہ السلام دیر زیاد مال دولت اللہ را کرے دی دیر زیاد مال دار ہے خود مال دولت کی چکم دا اللہ حقوق دی در نباز وقت کمی زیدے بگی گی زکاة دے عشر دے خوار فقیر مسکین سر امداد کلی نو دا دی پا دی حقوق ادا کولو کی کمی بیشی کی نو اللہ توائی زمانہ مال کم کا محدود مالی بداغی بزی حساب کتاب برابر ہوگا دا اللہ حقوق با بگی ادا کوما وی اللہ توائی زمانہ مال کم کا وی ٹھیک تا بلکس مخی تراغی موسیٰ علیہ السلام چرتا روانی اللہ دا وردم کو ہی تور تا وی اللہ تا وی چھے یا اللہ مالا دمر سراغا چک شگو کے نازم زان میں پر شگو بانے پٹ کرے دی دمر کپڑا دیشتا چک پل عورت پہ پٹ کما پر زان پہ پٹ کما نو دمر خو سراغا کم وی خواہ لانا اللہ جل شانہو تے وی یا اللہ دقا سے دو کسان دیو یو دووے بل دووے اللہ وی دا کم کس چوئی چی مانا دا مال کم کا دا دیزیت مالدار چی کم دے دتا ویا چی تا دا اللہ نا شکری شروع کا توی مال اللہ سر کرے دا خدا ما گٹا دا خدا ما محنت دے مال اللہ سر کری دی او دے بلکس تا ویا چی کم پا شکو کے ناس دے چی پا دی حالت کی دا اللہ شکر ادا کا سترگی دشتا لحسن اخپی دشتا زڑا کلمی
وګنا غاخونه دا شته دي په دې حالت د الله شکر ادا کا موسی علیہ السلام واپس راغی اکاسته وی مالدار ویل کې الله وی چې دا ناشکر شو وسه په جړا شو او په سجده پرېوت یا الله لته مال سن دي راکړي تا ما سره کوم احسان نه دی کړی چې زه ستا ناشکري وکړم یا الله تعالی لاک په ربونو شکرونه دي ربه تا خو ماله ډېر لوی نعمتونه راکړي الله موسی علیه السلام ته ویې دقه چل دکې دا یو صفت دی چې دې زما شکر ادا کوي زما حمد ادا کوي حدیث پاک کې راځي که یو انسان له الله دا ټوله دنیا مور کی ټوله دنیا خزانه او سره سپین او دی وی الحمدلله الله شکر دی الله وی زه به ول نورم زیاتو او هغه بل کس هغه ته وی الکه الله پاک وی چې ته زما شکر ادا کا هغه مال سره کړی دی مال سره کړی چې شکر به وباسم شکو کې لازم پر ځان مې په شکو پټ کړی دی مال سره کړی نه دی په سبانه شکریا ادا کوم ناګان یو تیز سیلې رااله او چې کوم شګو کې ناسو هغه شګې تنې والوتې بړبړ پاتې شو دیو جن زما عزتمندو مونږ له پکار دي چې مونږ د الله شکر ادا کړو په دې یو نعمت باندې بار وایي الحمدلله الله تعالی لاک شکرونه دي د ټول نه لوی نعمت دا چې تا مال ایمان نه کړی دی د ټول نه لوی نعمت چې تاسو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړی مو د ټول نه لوی نعمت چې الله تعالی یو عظیم کتاب را لګلې دی د ټول نه لوی نعمت یا الله بچی دې را کړی دی کور دې را کړی دی دا نعمت دې را کړی دا دې را کړی دی ای زمونږ د شریعت نه دا په هر موقع کې تا ته د الله د حمد ادا کولو تلقین کوي کور ته دننه کېږي کود نه راوځي باتروم ته دننه کېږي باتروم نه راوځي الحمدلله الذي اذهب عني العذاب باتروم نه راوځه او داس مات شو د الله حمد ادا کا الحمدلله الذي تمام صفاتونه هغه ذات تبر دي اذهب عني العذاب چې مانه د تکلیف ورکول کې سل لري کو روټه خوري الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا بار بار د الله حمد زکه د عزت مندو الله پدې حمد باندې د الله په تعریف باندې الله دې خوشالي نو الله جل شانه زکه فرمای لقد كان للسبع دا موت پر عبرت دې نصیحت دې شهر سبا کې الله هغه باندې احسانات وکړه نعمتونه به وکړه هغه د الله د نعمتونو ناشکری وکړه فاذاقه الله لباس الجوع هغه له الله مال دولت ته واغشتو او دا غي په ځای باندې ولګا او ير په دې باندې مسلط کړه نو چې کوم خلک د الله د نعمتونو ناشکری کوي یا ساده د الله احسان نه مني د الله نعمت نه مني